سره به څه کوو اخره کونډه ماده کوز ته بوزه پلاس یې وکړه که پلاس دې واده کړی د پاسه پې بله وکړه زه څه چل وکړم ماده مونږ نشې او زه خبره واوره دغسې نشته د الله نه بنده په کم څه شوې ټولو مې دا خبره واورله چې نور زما او ستا نه کېږي په کوم طرف چې ځې په هغې ځه اتیا زره اخمېره ویم په ایمان که یو پیسه هم رانه ویني ویم طلاق مې درکړي او چا سره چې نکاح کې کوې داسې وایي څه وکړو یار والله کلي کې په دیوالونو ناست دي بېروزګارۍ دومره تنګ کړی یم که نه نه پوهېږم چې څه وکړم زه خو وایم که ارامه یو که حلالې خو چې په څه طریقه باندې پیسې پیدا کړو مړه زه تاسو سلام علیکم وعلیکم سلام او تاسو سره بیا خبرې کوم په خیر څنګه چل دی څنګه چل دی زوړ خی ټیک ټاک خیر سزي دي الله کرم دی یالا یو تاپوس مې د نکوزو کنه خاص ته روان یم خاص ته نو دلته نه څه ټانګه مانګه ځي که نه ځي ګاډی خو به میلو شي خو دا راته ووایه چې ته ښار کې کیسه مزه ستا نه څه پس ده که نه خاص کې ځان زه واده کوم ولې ستا خپله ښځه نشته نه ښځه مې وه خو بس د خیره سره داسې کار وشو که نه خو دا خبره زما او ستا تضمینزه ده یوه ورځ مې ما ته ښځې وویل که نه وایي ما ته ډچ موبایل واده که نه ما د هغه چې ګوته وسه جنګې او کروت کروت ته واسي وای کاکا ډچ نه دی ټچ موبایل ټچ بس همغه که نه ما د سز به مې څه خوږې خو چې څنګه مې ورته ډکه موبایل واخیستو بس په څلورمه ورځې بله لږ خوښ سو او بس په هغې میینه سوه بس هغه مانه د خیره سره لاړه نو هغه به ستا نه ښایسته و ځکه به نه تلي ما د زمانه ښایسته چسته و په موبایل کې بلډر لګولی و ښه نو بیا نو بس بیا داسې چې بس تک توزه لکو بس دا پې میینه شوه هغه خو ځان له په موبایل کې سوسخي موسخي لګولې وه او بس د هغې کې ورسره واده وکړو اوس په سرو سترګو جازي ښه نو اوس ستا څه خیال دی ته به څه کې مزه چې ځواني یې که نه نو خاص د ښځو نه ډک دی او ښار خو د ښځو ډک دی هغه ستا نه دي پردی دي پردی نو ګوګو همدغه پردی ښځې خو خپرېږي که نه په خاص کې مې یو دوست دی که نه هغه راته تیزپون کړی و وایي راشه 1,00,000 روپۍ راوړه او ما نه ښځه بوزه د چا ښځه مزه غذا ته خاص کې چې ستا کونډه کتلې ده وایي سمه سپوږمۍ ده وایم ساده سړی ته اورې ولې وایم د ښار ښځې نه دي دا خو تش سرخي پوډري ښځه به د کلي مني چې ساده حسني هسې مزه کوي نه نو که ستا په دزک کې چې څه کلیوال دی نو بس د ښار هغه به کینسل کړو که نه وایم بیا خو ټیک شوه که نه سبا 1,00,000 روپۍ راوړه همدې ځای ته زما نه ښایسته ښځه بوزه نو چې دومره ښایسته ښځه خدای دزکه دي که نه نو تی ولې خرڅې و ساده سړیا زما ښځه نه ده پردې کونډه ښځه ده بس ته د 1,00,000 روپو غم وکړه او سبا راځه چې لانجه ختمه او نو بس بیا خاص ته څه لازم خاص کینسل لازم سبا به زه همدې ځای ته همدې ځای ته ځان رسوه پیغامه سره د پیسو به راځم کار وشو زما چې اسم هغه ملګری خبر کړم چې موقع د چانس مو و نه ته ماته دا ووایه چې 1,00,000 روپۍ خو به کې والو ښځه به ونه د کوم ځای نه راولو دا زما کار دی دا ته په ما پرېږده زه پیش او زما کار یار نو ما هم پوه کړه که نه ته زما واوره څنګه چل دی ادم نیست او بوی سته
او دی خدای ځان له ځواني مز که نو هسې د ښه دغه ښځې هم را باندې کینسل کړه او اوس د دم دزک نه لګي په مونږ یې پیسې راوړي څوک غله را باندې وو نه دي داسې چل دی ویمه ای په کلاو غوږونو مې دا خبره واوره چې نور زما او ستا نه کېږي په کوم طرف چې ځې په هغې ځه اتیا زره اخمېره ویم په ایمان که یو پیسه هم رانه ویني ویم طلاق مې درکړي او چا سره چې نکاح کې کوې داسې وایي ګوره مشره خبره داسې ده که نه چې دا زما ښځه ده ګونګۍ ده او د ښایست خو پې ختمه ده دونه ښایسته ده که نه خو د دې په علاج 50,000 روپۍ لګي 50,000 روپۍ او زه غریب سړی یم ما څه 50,000 روپۍ نشته بېګا مې ورله طلاق ورکړو او ازاده مې کړه دا اوس یې څه وایي اوس یې دا وویلې چې زما د حقمیر 80,000 روپۍ ماله راکړه زه به ځان له چېرته بوډا خاون وګورم او ځم به ورسره اوې یم که ته یې کې که نه او 80,000 روپۍ دې ورکړه او ویې که ویکه زمزه دا د 80,000 روپو ده 50,000 خو په دې لګي دا بیا څه وایي مزه دا وایي که نه چې بس دا مې خوښ شو او یا دې راکړي ورسره واده کوم زمزه دا یو چسته ده په 80,000 روپۍ خو خس خوندزه کېږي دا اوس یې څه وایي مبارک شه وشپېته راکړه هسې مبارک شه اوس ګونګې ښځه په ما راتپي که په 40 زره راکې ټیک ده کنې بیا یې میلې ته بوځه څه وایي بس دې پیره خو د سم مبارک شه په 40,000 روپۍ راکوه او وې چینی بوځه کیتی با داسې کار دی خپزه ووځه یوه خپزه به پکې وي زوزه کو دی وایه دا وازه یو منټه صبر وکړه که نه دا خو ډېرې دي یا دا 40,000 روپۍ واده یو شخص به پکې وي زوزه دا واده شرط وایه شخص دا دی که نه دا خو به زه په ډاکټرانو وګرځوم خپزه صفا ده زوزه خو که بیا هم ټیک نه سوه نو د خپل امانت به دې واپس درته راولم زوزه ګوزیدې کې نه یم ته پوه شه امانه ما ده به خپلې 40,000 روپۍ راکړي امانت بوځه ځه صحیح شوله ځه راځه مای دارلینګ راځه های نکاح وکړئ نو بیا کې خوښه نکاح مو نه ده کړې او ما سره ټچ کېږي راځه راپسې راځه ما دې
ته بېغمه شه زه به دې لکه د ګل په شان ساتم د ګل په شان یوسف خان به شیزبانو سره څه وفا او مینه کړي مزې دوزخانۍ به څه توده کړي او ادم خان به څه توده کړي په قسم په خدای زه به تا سره دومره مینه کوم که نه چې دومره به تا سره هغه چې کوم مېړه دې مړ سوی ته خو کونډی که نه هغې مېړه نه به در سره زیاته مینه کوم دا در سره بکمل خود لیکم په کتاب کې زه به تا سره دومره مینه کوم ته بېغمه شه دا شاده جي دی که نه شاده دي اجي صاحبو قسم دی هغه له څو ښځه نه ورکوي ګرځي ورپسې سلام علیکم. وعلیکم سلام یلکه خبره ووځه یلکه دا زما پسې ښځه وه خدای دې بېخونه به اساسه شوه کله در پسې ښځه وه ښځه دې په بلو لګي او په ما چې دې کومه ښځه راوستې ده هغې سره به څه کوو د هغې د خدای کوز وان کړي د هغې د خدای کوز دڼې ونې کړي ما پسې اوس دلته کې ښځه زازوانه وه نو په کوم تازه پلاړه لکه ښځه نه وه د خدای مسلمانو ته خو په دې کې ګیدړانې وبه دې خوري روزه بار څه شوه زما ښځه بوتله چې تا نه مخکې ما پسې زازوانه وه که نه شاپس کې خو دې نه ده اچوي نه لکه چې خو په بلا دې ستا ښځه ولګي مړه نو ته اوس په ښځه باندې څه کې روکې که هغه بلې مسلې سره به څه کوو کومې مسلې سره هغه ما چې کومه روستې ده هغې سره به څه کوو ما زه په کلاس کېناسته چې راغلم ته نه وې زما مازغه ښځه بو دا خو یو بل سړی و ګونګې ښځه وه هغه وی وایي دا کونډه ده او بس د اتیاو نه راتلو او یو نه د او یو نه راتلو شپېتو ده د شپېتو نه راغلم په څلوېښت ودرېدم هغه وی ولې نو چې را روانه مې کړه نو اوس ما پسې خدای دا سټیکه ګپ د سره لګوم اوس را روانه وه چې مې وکتو ښځه نه وه او ته بوتل وي مونږ چې په 1 لک روپۍ ورکوو هغې کونډې سره به څه کوو اخره کونډه ماده کوز ته بوځه پلاس یې وکړه که پلاس دې واده کړی د پاسه پې بله وکړه زه څه چل وکړم ماده مونږ نشې او زه خبره واره دغلته نشته د الله بنده نه په کمتره پلا ده ماده هسې لګیا خدای دې کوز وان کړه ستا د لاسه زه غص بس کړم ستا د لاسه زه زیان په دې یم چې هغه زما پسې کومه ښځه را روانه وه هغه اسمان ته لاړه که په ځمکه ننوته خبره ور تا پسې را روانه وه نه زما پلاس پسې را روانه مونږ ته څه پته وه یار ته ما هغه نسواري غوندې بورګه خو نه وه په قسم په خدای چې مکه وه همغه وه که نه او په دغه ګوټ پیر باندې واوړې ده اوس مې ولیده هغه روانه ده په کم ګوټ پیر خلاصه شي څه واپسې کم ځای کې ده لیونی خو منډې وایي لیونۍ مې دله په غرونو سر کړ او پرېږده دا راته ووایه 40,000 کې 100,000 راوباسه خبره واوره ویمه بوډا دا ډېر سیاڼه چیچل بوډا دی دا مې واوره راځه هغه پټي ته یا غنمو دې کوي هلته به حساب کتاب ویمه خبره واوره بوډا اوس یې ګرځوه بای بای